انګریز صاحب ستاسو لپاره زه څه خدمت وکړم؟ داسې به وکړئ چې زه په امریکا کې یو غټه کمپني لرم، د میډیسن کمپني مې ده، تاسو ورته څه وایه، دوایي، دوایي، دوایي کمپني لرم او زه غواړم چې یو نفر ستاسو د کنټري یعنی ستاسو ملک نه بوزم امریکا ته، هغه ته به ډېر زه ښه معاش ورکوم. فیاضه تا خو تعلیم کړی دی او زه بېروزګاره ګرځم، ته خو ډېرو خلکو سره ناسته پاسته لرې، که چېرته یې وظیفه دې پیدا کړه ماته. زه به درته پیدا کړم که که داسې کس تاسو ماته پیدا کړو نو تاسو ته به هم زه $1000 درکم. پوهې $1000 شوړه ولا ولګېده. $1000 خلک چې څوک خارج ته بوځي د هغې نه پیسې لي او دا انګریز صاحب ما ته پیسې راکوي، هغه هم $1000. زه وایم څه خبره خو شته. څه خبره ده، څنګه سوچ لاړې؟ ښه انګریز صاحب کس مې درته پیدا کړ او سبا به درته دلته زه لاسلیونه یې راولم. بس بالکل سمه ده، جان شوله. اوکې، سلام علیکم انګریز. اوکې، بای بای بای، see you tomorrow inshallah. Hi. Hi, how are you? Hi. Hi. How are you gentlemen? Are you fine? تاسو دواړه ښه یا؟ خیر اوسې، مننه، خیر دی. ښه انګریز صاحب هغه کس مې درته راوسته. اوکې، هغه دا نفر دی؟ هو همدا دی انګریز صاحب. اوکې. ښه انګریز صاحب هغه زما پیسې راکړې. پیسې در کوم، ښه خو یو کار پاتې دی، پوره شوی نه دی. څه کار دی ما ته ووایه انګریز صاحب چېرته یې وکړم. Sorry, just 1 minute, okay? Hello? نه پوهېږم څوک ته زنګ وهي، خبرې نه کوي. ښه، ما دا خبره کوله چې دا زما ژوندی نه دی پکار، دا زما مړ پکار دی. دا والا ښه انګریز صاحب بې $1000 راکړې. او در کومې وی والا ما ونولې ما وی والا معموله دیگه ګولۍ نشته، زه پوهېدم چې ته به دوکه کوې. ګولۍ دې کې دي. نه داسې ونه کې، زه به تا له ډېرې پیسې درکړم. ګوره داسې ونه کې، نه داسې ونه کې. ولې ته پوه نه شوې؟ نه، تا ته چا وویلې؟ زه په هماغې ورځ باندې پوه شوم. اوکې، سلام علیکم انګریز. اوکې، bye. See you tomorrow inshallah. دی ما سره چل کوي. دا شو د مرمیو ډک جاجر او دا شو تش. دا به په دې کې واچوم. په دې مسلمانانو باور نه دی پکار، که چیرې تومانچه ماته ونیوله نو بیا به ډک ما سره ګیر بشي، او که چیرې خپل مسلمان رور ته ونیوله او هغه یې ویشتو نو بیا به ورله دا ورکم او له سره به یې تېر کړي.
دا جک چارجر به دلته کېږدئ او تش په دې کې شو سلیم خانه ته خبر یې که نه پرون زمونږ کلي ته انګریز راغلی او زه یې غوښتی وم هو څنګه مې ترې پیسې واخیستلې په دا سر به یې ولو هسې نه موږ سره څوک نشته ام خرما ام ثواب ښه خیر دی داسې ونه کړې ګورې داسې ونه کړې ما معاف کړه زه به ډېرې پیسې درکړم د دې نه مخکې چې دا ته کارتوس دې سر نه وباسم خو دا راته ووایه چې د دې مرګ دې رانه ولې غوښته اوکې listen to me داسې ونه کړې زه درته وایم زه یو بزنسمین یم په امریکا کې زما یو غټ میډیسن کمپني ده خو هغه زما ځان ته نه ده هغې کې ما سره یو پارټنر هم دی او زه چې دلته دې ملک ته راغلی وم نو د یو ډیل لپاره راغلی وم خو هغه زما پارټنر ما سره فراډ وکړو دوکه یې وکړه هغه نه غواړي چې زه واپس امریکا ته ژوندی لاړ شم ځکه چې زه دلته مړ شم نو ټوله کمپني به د هغه شي زما پارټنر ستاسو یو مسلمان روډ ته زما د وجلو لپاره 5000 امریکن ډالر ورکړي دي 15000 امریکایي ډالر یې ورکړي دي چې دا ایرپورټ ته کله راځي نو دا مړ کوي او د ده په مخ باندې تیزاب واچوي چې بالکل پټې ونه لګي نو ما ویل چې تاسو مسلمانان د پیسو لپاره هر څه کوئ نو ځکه ما ویل چې ته به دا مړ کړي زه به تا ته $0 درکړم او د ده په مخ به زه ایسډ واچوم یعنې تیزاب او دا به هغه ځای کې وغورځوم تر څو هغې ته پته ولګي چې دا مړ شوی دی بیا به زه امریکا ته لاړ شم او بیا به خپل پارټنر سره حساب کوم نو ځکه مې دا کار وکړو ښه تا انګریز چې ټول عمر د ډبي شو دسکلي ته ځان ته دومره وخیر وې او ما مسلمان چې د خپلې مور حق یې ولاړې شو دې سکلي نو فکر وکړه چې زه به څومره وخیر یم ته وګوره چې جب کې ورته چې شته او که نه پیسې دي پیسې د پیغمبرانو د وخت نه تر اوسه پورې مسلمان نه د چا غلامي کړې او نه به یې وکړي چې څوک یې کوي هغه دې ځان ته مسلمان نه وایي